د بهرنیو ترهګرو په شمول تیرو څلورو ساعتونو کې 244 طالبان وژل شوي. افغان ځواکونو تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې له طالبانو سره مخامخ جګړې پر یادې ډلې هوایي بریدونو او سخت چڼیز عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 315 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو لغمان، پکتیکا، کندهار، زابل، بادغیس، فراه او هلمند ولایتونو کې 244 طالبان وژلي او 141 نورې ټپیان کړي دي. د سرچینې په خبره په وژل شوو طالبانو کې یو شمېر بهرني ترهګر هم شامل دي چې د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو خلاف جګړه ترسره کوله. ملي دفاع وزارت یاد خبر په داسې حال کې خپروي چې اوس مهال افغان ځواکونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي او هره ورځ په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړوي. بلخوا هلمند کې هم 30 تنه طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي نن هوایي ځواکونو د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو غونډه په نښه کړې ده. په پایله کې 30 تنه ترهګر طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. دغو ترهګرو غوښتل چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو یوه اندازه پوځي تجهیزات له ځان سره یوسي او په یوه قرارګاه برید وکړي چې د هوایي ځواک لخوا له منځه یوړل شول. بلخوا د کندوز په علي اباد کې هم 6 طالبان وژل شوي. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د کندوز ولایت علي اباد ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 6 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.